د پخوا زمانې قصه ده. د شنو غرونو په منځ کې یو کلی و. دا کلی ډېر زیات ښکلی و. په دې کلي کې یو هلک اوسېدو چې نوم یې زاهد و. زاهد به د مور او پلار ډېر زیات خیال ساتلو. د کور ټول کارونه به یې کوله. یو سهار د کور په انګړ مور زاهد ته وویل: زاهده بچی، نن بیا چېرته روان یې؟ هو مورې، وکه مې شوي دي چې لاړ شم اوبه درله راوړمه. همهغه وخت پلار یې راپورته شو، لاس یې د زاهد په اوږو کېښودو او په یېره سره یې وویل: زویه، هغه زوړ کوهي ته لاړ نه شي. هغه ځای ښه نه دی. لاره خلک هسې یېرېږي، هېڅ هم نشته دی. زاهد د کلي د منځه روان شو. خلکو به ورته کتل، خو په سترګو کې یې یره ښکاره وه. د ونې لاندې ناست یو سپین ږیري ورته وویل: هلکه زاهده، د هغې کوهي نه ځان ساته. زاهد پوښتنه وکړله: ولې بابا، څه وجه ده؟ څه راز لري دا دی؟ سپین ږیري اوږده ساه راښکوده او ویې ویل: څه کلونه مخکې دې کوهي ته یو سړی ودېدلی و او مړ شوی و. اوس هغه نه بلا جوړه شوې. خو زاهد دا ونه مني او مخکې روان شي. کله چې زاهد کوهي ته ورسېدو، یخه هوا ترې پورته کېده. مرغان چوپ شول او پیدا هم ناشنا درنه شوه. زاهد رسۍ ښکته کړه، خو ناڅاپه رسۍ سخته شوه، لکه چا چې لاندې نه نیولې وي. کله یې چې راښکوده، په رسۍ باندې یو تور لاس نښه پرته وه. زاهد ورخطا شو او کوهي ته یې سر ورښکاره کړو. چې ویې کتل، هلته کې دوه تورې سترګې ولیدلې چې ډېرې زیاتې هیبتناکې او خطرناکې وې. هغه په منډه منډه کور ته لاړلو. مور یې په وېرېدلي غږ وویل: زاهده، څه شوي دي؟ ولې داسې ورخطا را روانې؟ زاهد په وېرېدلي غږ وویل: مورې، په کوهي کې څه یو ناشنا څه وو. پلار یې زر فکر وکړلو. بیا یې وویل: زاهده، ما درته ویلي وو هغه کوهي ته مه ځه. ما سترګې ولیدې. د هغې نه وروسته کلیوال راټول شول. یو بوډا په وېرېدلي غږ وویل: لکه چې هغه بلا بېرته را ښه ده. بل وویل: اوس څه وکړو؟ اوس به څه کوو؟ دا به څنګه ختمو؟ د زاهد پلار د غرونو لوري ته اشاره وکړله. زاهد ته وویل: د دې بلا د ختمولو یوه لار شته دی. زاهد وویل: کومه لار پلاره؟ هغه وویل: هغه د غره زوړ زیارت. همهغه یې راز پټ کړی دی. زاهد زر د لارې تیاری وکړو. چراغ، رسۍ او یو لرګی یې ځان سره راواخیستل. مور یې ورته په ډک نظر وکتل او په غمجنه لهجه ورته وویل: زیه، یوازې مه ځه. زاهد په ارام غږ جواب ورکړو: مورې، دا کار به نن ختم شي. هماغه وخت یې پلار له خپلې غاړې یو زوړ تعویض راویستو او د زاهد په لاس کې کېښود. دا تعویض له ځان سره یوسه، شاید مرسته دې وکړي. زاهد وویل: مننه پلاره. زاهد پلار او یو څو کلیوال د غله په لور روان شول. اسمان ورو ورو تیاره شو او د زاړه زیارت ماتې شوي تیږې د کلونو پخوانی راز ښکاره و. یو سپین ږیري وویل: همدلته هغه بلا تړلی شوې وه. زاهد حیران او تپوس یې وکړو: نو ولې بېرته راویښ شو؟ د زاهد پلار په یوې کمرې لاس کېښود او ویې ویل: ځکه چې د کوهي سر مات شوی و. زاهد تپوس وکړو: اوس؟ پلار یې تعویض ته وکتل او په ټینګ غږ یې وویل: همدا تعویض په هغه کوهي کې واچوه، دا بلا به ختمه شي. زاهد وویل: زه به دا کار وکړم. زاهد په منډه بېرته کلي ته راغی. خو کله چې کوهي ته ورسېدو، ځمکه وړه کېدله. باد لکه چغې وهلې او له سان د کوهي نه یو تور لوګی پورته کېده. ناڅاپه یو سپین مخ، تشې تورې سترګې او لوند زوړ بدن ورو ورو له ساه پورته شو. هغه په دروند ویرونکي غږ وویل: ډېر ناوخته شوې. خو زاهد په زړورتیا وویل: نن به هر څه ختم شي. زاهد
په کلکه تعویض په لاس کې ونیولو. د هغه له لاسه نرمه عجیبه غوندې رڼا وځېده او د کوهي د خوا شانه توپان او رڼا تاوېده او د بلا لاسونه ورو ورو لای طرف ته اوږدېدل. یو شېبه هر څه خاموش شول. بیا زاهد په لوړ غږ وویل د دې بلا نه مننکلی وزګاروم. او تعویض یې کوهي ته ور واچولو. ناڅاپه د کوهي نه یو عجیبه غوندې رڼا پورته شوه. ځمکه لږه لږه خوځېده. ټول لوګي هوا طرف ته اوچت شول. ټول لوګي د بلا د وجود نه ورو ورو جدا کېدل. هغه په دردناک چغې وهلې. لږ وروسته د هغه د ویرونکي مخ بدل شو. سترګې یې نرمې شوې. مخ یې د انسان په شان جوړ شولو اوس په آرام شه. او سکون نښه ښکاره شوه. هغه زاهد ته وکتل او د زاهد شکریه یې ادا کړه. ورو ورو هغه روح اسمان طرف ته اوچت شولو. باد په قلاره شو. د کلي فضا یو ځل بیا په آرام شوله. د دې نه پس د کلي خلک راغونډ شول او کوهي ته یې ګډ ګډ کاڼي ور واچول او کوهي د عمر دپاره بند کړلو. زاهد چې کور ته لاړلو نو مور او پلار له یې غاړۍ ورکړله او ډېر زیات مور او پلار ته ډېر زیات خوشحاله و او کلی هم په سکون سره او په آرام سره و. د کلي خلک به راتلل. د کوهي نه به یې اوبه وړلې ښه په آرام سره بغیر څه د یېرې. له دې نه پس کلی په سکون کې او په آرام سره شولو. د کلي خلکو ښه ښکلی ژوند تېراوه.